تاسو به لیدلي که یو څوک په ناڅاپي ډول له کومې سختې حادثې سره مخ شي سمدستي ټول حواس کار پرېږدي، یا خو ځای په ځای جام پاتې کېږي او حیران یو خوا او بل خوا ګوري، او یا به ناڅاپي منډه وهي او له خولې به یې یو رقم ویرونکې چغه وځي. حتی ځینې خلک خو که په حادثاتو کې سخت زخمیان هم شي نو په هماغه حالت کې وجود دوه چنده قوت پیدا کړي، او دا ځکه چې په داسې حالاتو کې انسان هیڅ ډول درد نه احساسوي. اصلا په ناڅاپي پیښو کې د انسان دا ډول حرکات د دماغو له وجې کېږي، او دا حالت د حادثې له وخته شروع کېږي بیا تر ډېره وخته پورې د انسان په دماغو باندې اثر پرېږدي. مثلا له زلزلې سمدستي وروسته انسان په شاک کې غورځي، په خپلو احساساتو نه پوهیږي او آرام نشي کولی. کله چې لږ وخت تیر شي انسان ویرونکي خوبونه ګوري او په هیڅ ځای کې ځان خوندي نه احساسوي، او کله چې له حادثې څه موده تیره شي نو انسان په ژور خفګان باندې اخته کېږي. په دې وخت کې انسان له هرې وړې پیښې ویره لري، پخواني حادثات ورته بیا ذهن ته ورځي، د خپلو عزیزانو له لاسه ورکولو غم یې لا پسې زیاتیږي او له همدې سره ډپریشن ته غورځېږي. خو پوښتنه دا ده چې ولې انسان په داسې ناڅاپي پیښو کې خپل ټول حواس له لاسه ورکوي، او په داسې حالاتو کې د انسان دماغ څنګه فعالیت کوي اصلا. راځئ نن په دې ویډیو کې په همدې سایکالوژیکي موضوع باندې ځان پوه کړو چې له حادثاتو وروسته دماغ څنګه بیرته نورمال حالت ته راوستل کیدی شي، او د دې لپاره په نړیواله کچه منل شوې لارې موجودې دي. له ټولو مخکې راځئ اول په دې ځان پوه کړو چې د سختو حادثاتو په وخت کې د انسان دماغ څنګه فعالیت کوي، او بیا وروسته څنګه په ژور خفګان باندې اوړي. اصلا کله چې موږ له کومې حادثې سره په ناڅاپي ډول مخ کېږو نو زموږ دماغ خود به خوده یو داسې حالت ته ځي چې هغې ته د ایمرجنسي حالت وایي، یعنې دې وخت کې ټول وجود ته د خطر زنګ ورکول کېږي. په دې حالت کې د دماغو ټول کنټرول امیګډلا په خپل لاس کې اخلي. اصلا امیګډلا د دماغو یوه کوچنۍ برخه ده چې په عام وخت کې زموږ د احساساتو ټوله پروسه مخ ته وړي، لکه زموږ غمونه او خوشحالي زموږ له حافظې سره تړي، هغه څه چې موږ زده کوو هغه زموږ له احساساتو سره یو ځای کوي، او داسې نور کارونه هم مخ ته وړلی شي. خو د ناڅاپي حادثاتو په وخت کې همدا امیګډلا د دماغو ټول کنټرول په خپل لاس کې اخلي او د انسان شاوخوا ټول وضعیت سکین کوي. کله چې د زلزلې په شان حادثات پیښیږي نو امیګډلا د خطر زنګ ټول وجود ته پاس کوي. دا داسې وخت دی چې انسان خپله نه پوهیږي چې څه شوي دي، خو دماغو ټول وجود ته د خطر زنګ وهلی. په همدې خاطر انسان سمدستي د حادثې له ځای نه منډه وهي، یا ناڅاپي چغه وهي، او یا هم ځینې وخت انسان ځای په ځای جام پاتې کېږي. خو په همدې وخت کې چې کله حادثه پیښیږي او امیګډلا د خطر زنګ ووهي نو د اډرینالین په نوم د یو هورمون کار شروع کیږي. کله چې انسان ورخطا شي، د زړه درزا یې زیاته شي، نو په دې وخت کې د اډرینالین هورمون کوشش کوي چې عضلاتو ته زیاته وینه پمپ کړي او د انرژۍ لپاره نور اکسیجن تیار کړي تر څو انسان زر ساه واخیستلی شي. او تر ټولو مهمه یې دا ده چې دا هورمون د حادثاتو په وخت کې د انسان قوت څو چنده زیاتی، او دې ته یې نه پرېږدي چې په وجود باندې سخت درد احساس کړي، او دا د دې لامل کېږي چې انسان په اسانۍ سره له مرګه ځان وژغوري. تاسو به لیدلي چې د سختو حادثاتو په وخت کې هم یو انسان په زخمی حالاتو کې حرکت کوي او په خپل درد او زخم باندې دومره ډیر نه پوهیږي. اصلا هغه د همدې اډرینالین هورمون کار دی چې انسان په خپل درد او زخم باندې نه پوهیږي، او کله چې له دې مرحلې نه تیر شي بیا نو د درد احساس بیرته ورته پیدا کیږي. خو د ناڅاپي حادثاتو په وخت کې له اډرینالین سربیره د انسان وجود د کورټیسول په نوم هورمون هم خوشې کوي چې دې ته د سټرس هورمون هم وای. دا هورمون بیا د اډرینالین په شان چټک فعالیت نه کوي بلکې ډیر په آرامه حرکت کوي، خو د انسان وجود تر ساعتونو او حتی ډیرو ورځو پورې د ایمرجنسي حالت ته غورځي. یعنی د کورټیسول هورمون انسان ذهنا او فکرا دې ته آماده کوي چې دا ډول حادثاتو ته له دې وروسته هم تیار واوسه.
خو دا هورمون انسان ته مشکلات هم پیدا کولی شي. وجود نه پرېږدي چې آرام وکړي. په داسې حال کې چې حادثه به تېره شوي خو وجود بیا هم لړزیږي او تر ډېره وخته پورې خوب ته هم نه پرېږدي او د همدې هورمون له وجې انسان ته اوږدمهاله سټرس هم پیدا کېږي. تاسو به لیدلي چې په یو چا باندې سخته حادثه تېره شوې وي بیا تر ډېره وخته پورې له هماغسې حادثې پورې تړلو شیانو نه یو رقم ویره احساسوي. نو د حادثې د جریان په وخت کې د انسان دماغ په همدې شکل فعالیت کوي چې ورسره د فکر کولو لپاره د دماغ یو څه غیر فعاله کېږي. سمه او معقوله فیصله کول دماغو ته سختېږي. نو په همدې خاطر انسان یوازې د ځان ساتنې کوشش کوي او بس. حتی په دې حالاتو کې دماغ د شاوخوا کېدونکو مسایلو معلومات هم نشي ثبتولی چې بیا وروسته انسان را په یاد کړی شي. کله چې د حادثې همدا اولنۍ مرحله ختمیږي ورپسې دویمه مرحله یا موقته مرحله شروع کیږي. خو په دې مرحله کې هم دماغ په دې پروسس کې چې څه شوي دي او کوشش کوي چې انسان د آینده خطر نه ځان بچ کړي. خو کله چې په دماغو کې د اډرینالین او کورټیسول هورمونونه په لویه کچه فعالیت شروع کړي نو ورسره د دماغو د ثبت قوت کمیږي. مثلا په دماغو کې چې د هایپوکمپس په نوم کومه برخه موجوده ده او د معلوماتو په یاداشت کولو کې کومک کوي هغه په دې وخت کې متاثره کیږي او کار پرېږدي. یعنې څنګه چې موږ په عادي حالاتو کې د خپل شاوخوا وضعیت په خپلو دماغو کې ثبتوو او بیا وروسته یې خلکو ته بیانولی شو نو د حادثې په وخت کې بیا دماغ دا ډول فعاله نه او شیان نشي ثبتولی. په دې حالت چې څو ورځې تېرې شي د حادثې ټول معلومات دماغو ته په عادي یا نارمل شکل نه راځي خو شاید په خوب کې هماغسې حالت بیا وګوري یا په ناڅاپي شکل یې ذهن ته راشي او بیرته ترې لاړ شي. په دې حالت کې انسان فکر کوي چې بیا هم په هماغسې یوه حادثه کې موجود دی. کله چې حادثه تیره هم شي نو په دماغو کې د امیګډالا په برخه هماغومره فعاله یا له همدې وجې دماغ وجود ته بار بار دا انګیزه ورکوي چې هر وخت کیدی شي همدا ډول حادثه یو ځل بیا تکرار شي او له همدې وجې د انسان وجود په تر ټولو سخت حساس حالت کې واقع شي او دې حالت ته هایپر ویجلنس وایي. دا داسې حالت دی چې انسان پکې له ډېرو عادي شیانو هم ویره لري. هر څه چې کېږي انسان ته هماغه پخوانۍ حادثه ور په یادېږي او فکر کوي چې هغه حالت بیا تکراریږي. په دې وخت کې که یو ډیر قرار आवाज هم وشي انسان ورسره ورخطا کیږي. کله کله په ناڅاپي ډول انسان د خلکو په منځ کې ویره احساس کړي او د خلکو له منځ نه ځان وباسي. کوشش کوي چې ځان یو خوندي ځای ته په دې وخت کې ورسوي او په دې وخت کې تر ټولو زیات مهم شی چې انسان یې محسوسوي هغه دا وي چې په یو کار یوه خبره یا فعالیت باندې سم تمرکز یا فوکس نشي کولی. همدارنګه خوب یې ګډوډېږي، خوب سم نه ورځي او ویره لري که زه ویده شم او حادثه بیا تکرار شي نو دا ځل به ترې بچ نه شم. دا هغه دروغجن انګیزه چې د دماغو د امیګډالا برخه بیا بیا وجود ته تکراروي او له انسان نه هغه څه له یاده وباسي څه چې حقیقت دي. یعنې حادثات بیا نه تکراریږي. په همدې خاطر انسان د دومره دماغي کشمکش په منځ کې راګیر شي چې بالاخره ورته ډپریشن او انزایټي پیدا شي. له دې موقتې مرحلې وروسته اوږدمهاله مرحله شروع کیږي چې د انسان په دماغو باندې تر میاشتو او حتی تر کلونو پورې تاثیرات پرېښودلی شي او په همدې مرحله کې انسان ته سټرس، ډپریشن او نورې رواني ناروغۍ هم پیدا کیږي. او دا ځکه چې د دماغو امیګډالا برخه هماغسې د حادثې له وخته حساسه پاتې کیږي او له همدې وجې انسان همیشه د خطر احساس کوي. ورسره جوخت د هایپوکمپس حالت له وجې د انسان یاداشت کمزوری کیږي او هر وخت احساس کوي چې هماغه حادثه همدا اوس تکراریږي. دا ته هیري چې حادثه ډیر پخوا شوې ده او ختمه شوې هم ده. نو د همدې ټول دماغي حالت له وجې انسان له ذهني نارامۍ سره مخ کیږي او په رواني تکلیفونو باندې اخته کیږي او دې ته د پوسټ ټروماټیک سټرس ډیسارډر نوم ورکول شوی دی. یعنې له حادثې وروسته یو ډول رواني ناروغي. له همدې وجې د انسان موډ هیڅ وخت جوړ نه وي. انسان د بېوسۍ او ناهیلۍ احساس کې غورځېږي، ځان بې انرژي احساسوي، خفګان پرې غلبه کوي، په ډېرو کارونو کې علاقه نه لري، ځان یو رقم ګناهګار حسابوي، ځان ورته بې اهمیته ښکاري، حتی کله کله ورته د ځان وژنې احساس هم پیدا شي. په دې حالت کې انسان له لویو بلډنګونو نه ویره لري، په بندو کوټو کې نشي پاتې کېدلی، حتی په محفوظو ځایونو کې هم ځان غیر محفوظ حسابوي. له ډېرو اوازونو نه هم لرې ګرځي، چېرته چې ډېر خلک موجود وي هلته ډېر نه ځي.
له همدې وجې ډېر انسانان په نشو او سختو دوایانو باندې اخته کیږي او کله چې هغه نشه یا دوا نه وي نو د انسان انزایټي او خفګان ورسره زیاتیږي. اوس پوښتنه دا ده چې له حادثاتو نه راوتلي خلک څه وکړي چې له دې ټولو ذهني نارامیو نه ځان وساتي او خپل راتلونکي ژوند باندې فوکس وکړي. لکه څنګه چې د انسان په دماغو باندې دا حادثات په 3 مرحلو کې تاثیرات لري، همداسې له دغو ذهني ګډوډیو نه د مخنیوي لپاره هم 3 مرحلې په ګوته شوي دي. د WHO نړیوال سازمان وایي چې له حادثاتو سمدستي وروسته باید خلکو ته سایکالوژیکي لومړنۍ مرستې ورسول شي. دا په دې معنی چې له حادثې راوتلي خلک آرام کړای شي، د حادثې په اړه معلومات ورکول شي چې څه پېښ شوي دي او له خپلو نورو عزیزانو سره یې وغږول شي تر څو هغوی ورته یو ډول ډاډ ورکړي. او تر ټولو مهمه دا چې فشار پرې وانهچول شي چې د شوې حادثې په اړه باید حتما معلومات درکړي، ځکه چې دا کار کولی شي د انسان په ذهن ډېر ژور او بد تاثیرات ولري. له دې سره سره باید دې خلکو ته د سرپناه، خوراک، څښاک او مناسب چاپیریال برابر شي او دا ځکه چې کله انسان ته دا شیان آماده شي نو د انسان دماغ ورسره یو څه آرامیږي. ورسره جفت باید له حادثې راوتلو خلکو باندې د ژورې ساه اخیستلو تمرینات وشي او دا د اډرینالین او کورټیسول په راښکته کولو کې مهم رول لري. په دې اړه به موږ یو بله ویډیو هم جوړه کړو په راتلونکو ورځو کې. له دې وروسته 2مه مرحله شروع کیږي. په دې مرحله کې باید له حادثې ژوندي پاتې شوو خلکو ته دا وروښودل شي چې بد خوبونه، انزایټي او ذهني نارامي په دې وخت کې معمول دی او هر چاته دا پیدا کېدی شي. همدارنګه په دې باندې هم وپوهول شي چې دا مسایل له لږې مودې وروسته بیرته ختمیږي. داسې خلکو ته باید توصیه وشي چې خپل خوب، خوراک او څښاک او اجتماعي اړیکې پرې نه ږدي او هره ورځ د دې لپاره یو ښه تقسیم اوقات ځان ته برابر کړي. هر ورځ له یو ملګري یا خپلوان سره خبرې وکړي او دا کار کولی شي چې د انسان په دماغو کې کورټیسول راټیټ کړي او په وجود کې مقاومت زیات کړي او څومره چې کولی شي پیاده مزل هم ورسره وکړي. دا خلک باید د حادثې په اړه له خبرونو، تصویرونو او نورو فعالیتونو نه لرې وساتل شي، ځکه چې که هغه بیا دغه تصویرونه او دغه خبرونه وګوري نو بیرته یې هماغه پخواني وضعیت ته بیایي. او له دې وروسته اخري مرحله شروع کیږي چې په دې کې باید له حادثې راوتلی شخص له ډاکټر سره په مسلسل ډول وګوري، د ډاکټر په توصیو مشورو باندې سم عمل وکړي، ځکه چې ډاکټر په دې موده کې کوشش کوي د شخص د بیرته نورمال کېدو لپاره بېلابېلې مسلکي طریقې استعمال کړي او هغه څه چې انسان ته زیات ضرر رسوي د هغو احساساتو د قابو کولو لپاره ورته لارې چارې هم ور وښیي. مثلا په دې وخت کې TFCBT په نوم باندې او همدارنګه د EMDR په څېر نورې لارې چارې هم په نړیواله کچه منل شوې مسلکي درملنه حسابېږي چې یوازې ډاکټران یې ښه تطبیق کولی شي. یعنې ډاکټران په دې برخه کې کولی شي چې په مسلکي ډول د انسان د دماغو امیګډلا برخه کنټرول کړي، په شیانو باندې د فوکس او تمرین برخه کې ورسره مرسته وکړي او نور هغه مشکلات چې د حادثې له وجې په دماغو کې رامنځته شوي بیرته یې عادي حالت ته راولي. خو د نړیوالو سازمانونو او د رواني ناروغیو متخصصین په دې باور دي چې له سختو حادثاتو ژوندي پاتې شوي انسانان په خپله هم کولی شي چې ځان نورمال حالت ته راولي. او په دې کې تر ټولو مهمه خبره بیا دا ده چې د خپلې ذهني نارامۍ په اړه باید ځان آګاه وساتي چې اوس یې په دماغو کې څه تیریږي. همدارنګه دوی کولی شي چې په مسلسل ډول له خپلو نږدې ملګرو، خپلوانو او نورو عزیزانو سره راشه درشه وکړي، خبرې او کیسې ورسره شریکې کړي او له دې سره جفت په هغو کارونو باندې ځان مصروف کړي چې ذهن یې ورسره آرامیږي، ځکه چې دا کار کولی شي د انسان دماغ په قرار بیرته عادي حالت ته راولي. خو له دې ټولو سره سره یوه مهمه توصیه چې د رواني مسایلو متخصصین یې بیانوي هغه دا ده چې انسان په دې وخت کې باید له خپل پروردګار سره خپل رابطه نور هم ټینګه او کلکه کړي، عبادات وکړي، اذکار زیات کړي او په دعاګانو کې هغه خلک یاد کړي چې په حادثاتو کې له لاسه ورکړي دي. نو له دې سره به یې د ذهني ګډوډیو مخه تر ډېره حده پورې کنټرول شي او فوکس به یې هم په خپل ژوند باندې لا زیات شي. دا وه زموږ د نن خپرونه. هیله ده چې دې ویډیو به هم تاسو ته د حادثاتو په وخت کې د ذهني نارامۍ په اړه ځینې نوي معلومات هم درکړي اوسي. تر بلې خپرونې د الله په امان.